لمر مې ما ویل لمر مې په لاسو کې را نیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساه سره څیرلې ما وی لمر مې په لاسو کې را نیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساه سره څیرلې تا ویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره د جادوګر یم زه پوهه په منتر یم تا وی او الله صحیح ده یاره دا خو در سمنم ما وی لمر مې په لاسو کې را نیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساه سره څیرلې تا ویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره د جادوګر یم زه پوهه په منتر یم تا وی او الله صحیح ده یاره دا خو در سمنم ما وی مرګ او ژوند له دا خو د ماده توانایي دغه رڼا او داسې ایسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم مننه ما وی مرګ او ژوند نه دا خو د ماده توانایي دغه رڼا او داسې ایسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی ښه ګله صحیح شوه ته د یخ سوري ته کښېنې د چنار د ونې لاندې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار که څه جادو منتر په کار کلمر به راوړې په لاسو کې اور به پورې په اوبو کې دغه غر باندې چوپ وکړه نو سپوږمۍ به په سلګو کې زه به لاړ شم مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو به څه پوهه رڼا راوړم د دې پوهې په رڼا کې به د بر آسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کم دغه لاره به رڼا کم د تیرې اوږده به واکم د ژوند شپې به پې سبا ډېره مننه یو نظم بل ویم چې د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو صادق صاحب د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ څه سر مې پې خلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ څه سر مې پې خلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلا وخت غواړي جانانه دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ څه وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم اوږدې کیسې ته غوږ شم منه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ څه وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم اوږدې کیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د زلیخي کیسې ته غوږ شم ما ته لنډه لنډه وایه نن په منډه منډه وایه غونډې غونډه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه ما ته لنډه لنډه وایه نن په منډه منډه وایه غونډې غونډه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکو په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په ولقه کې د باچا خبره څه ده ته د تخت په اړه څه وې په حواس خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وژنو یاره دا خبره څه ده ماته لنډه لنډه وایه نن په منډه منډه وایه غونډې غونډه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکو په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په ولقه کې د باچا خبره څه ده ته د تخت په اړه څه وې په هوا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وژنو یاره دا خبره څه ده ما په لنډه لنډه پوکه ما په منډه منډه پوکه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده د الله خبره څه ده او د مولا